بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په تیر لیکچر کې موږ د لوپ په هکله زده کړه وکړه چې لوپ تکرارولو ته وایي. لوپ د سی شارپ یو بنسټیز او ډیر قوي کنسپټ ده. لوپ څخه هغه وخت موږ ګټه پورته کوو کله چې موږ وغواړو خپل لیکل شوی کوډ یا یو سټیټمنټ په تکراري ډول اکزیکیوټ کو، رن کو یا هغې څخه ګټه پورته کو. لوپ دا مو هم ویل چې دا ایرې سره ډېر له نږدې څخه اړیکه لري او ایرې سره ډېر زیات کارول کیږي. دوستانو په دغه لیکچر کې موږ د لوپ ټایپس په هکله زده کړه وکړو، همدا ډول د وایل لوپ باندې به هم ځان پوه کړو. دوستانو لوپس ټایپس چې کوم دلته ما راوړي دي، د لوپ ډولونه چې موږ ما دلته ستاسو سره راوړي دي هغه 5 ډوله ده. وایل لوپ، ډو وایل لوپ، فور لوپ، څلورم چې د فور ایچ لوپ ده، او پنځم nested لوپ نه. دوستانو لومړی موږ راځو وایل لوپ ته چې وایل لوپ څه شی ده او څه ډول کار کوي، هغې سټرکچر یا سنټکس څه شی ده، څه ډول موږ یعنې وایل لوپ لیکلی شو. دوستانو وایل لوپ لکه تیر لیکچر کې موږ وویل چې کله موږ لوپ څخه استفاده کوو هغې دپاره موږ 2 اساسي ټکي ږدو. لومړی ورته تعداد مشخص کوو چې ته دې زما دغه سټیټمنټ یا زما دغه کوډ 10 ځلې ماته اکزیکیوټ کا یا رن کا یا پرنټ کا، یا موږ ورته یو کنډیشن یا شرط ږدو تر څو پورې چې ته دغه لوپ ته وایې ته دغه شرط ته نه وي رسېدلی زما ته یو سټیټمنټ یا زما کوډ چې دا ته زما دپاره اکزیکیوټ کوه، رن کوه یا زما ته پرنټ کا. دوستانو لکه څنګه ډاکټر یو مریض ته وایي چې تر هغې پورې چې ته روغ شوی نه وي دا دوا خوره، یا موږ پرنټر ته وایو چې تر هغې پورې ته دغه ورقې پرنټ کوه تر څو پورې چې کتاب تکمیل شوی نه وي. نو په داسې شرایطو کې چې موږ ورته شرط ټاکو، لکه ډاکټر چې دا یو مریض روغتیا هغه ته شرط ټاکلی و چې دوا تر روغتیا پورې خوره، او پرنټر ته موږ شرط ټاکلی و چې تر څو پورې تا کتاب تکمیل کړی نه وي ته هغه پورې پرنټ ته ادامه ورکوه. په داسې شرایطو کې موږ له وایل لوپ څخه ګټه پورته کوو. یعنې وایل لوپ چې د هغه شرط کله چې شرط ماتره وي هغې سره ډېر ښه کار کوي او هغې سره نیچرل کار کوي. یعنې په وایل لوپ کې موږ ته تعداد نه وي معلوم، شرط معلوم وي، نو بیا هغې داسې وخت کې موږ له وایل لوپ څخه کار اخلو. دوستانو کله چې وایل لوپ موږ سنټکس ته راشو، ستاسو ګورئ چې لومړی چې دا وایل کی ورډ به ستاسو لیکئ، هغې څخه وروسته چې دا دغه 2 بریکټونو کې به ستاسو د وایل لوپ دپاره کنډیشن اږدئ یا دلته به ستاسو کنډیشن لیکئ. دوستانو هغې څخه وروسته زموږ دغه چې دا بریکټ کرلی بریکټ چې ده دغه به لیکو، دغه دواړه جوړه به لیکو. هغې څخه وروسته زموږ د دغې کرلی بریکټ په منځ کې به لوپ باډي یا زموږ کوډ لیکو، یا دلته چې زموږ سټیټمنټ دی هغه به لیکو. هغې څخه وروسته به کله چې زموږ کوډ خلاص شو په پای کې به لوپ انکریمنټ کوو. انشاءالله دغې ډیمو لیدلو دپاره ستاسو به د انکریمنټ باندې هم پوه شوئ، او د لوپ عملا لیدنو دپاره موږ ځو ویژوال سټوډیو ته تر څو ستاسو عملا د دې مشاهده وکئ او ویې ګورئ. دوستانو زما دلته چې زما سره د ویژوال سټوډیو آیکن د هغې باندې ما کلیک وکړو تر څو زما سره ویژوال سټوډیو لوډ شي او ستاسو څخه ښکاره شي. زه هغې څخه وروسته زه بیا هم کریټ نیو پروجیکټ باندې کلیک کوم، انتظار باسم تر څو دا په صحیح ډول لوډ شي میمري ته او ستاسو یې ووینئ. دوستانو دلته بیا هم زه ورته ژبه سی شارپ غوره کوم او پلیټفارم وینډو ده او اپلیکیشن یا چې کوم ستاسو ته دلته زما سره چې اپلیکیشن ده کنسول غوره کوم. کنسول ځکه چې لایټ ویټ ده او د زده کړې دپاره بهترین ځای ده. زه هغې څخه وروسته ورته وایم نیکسټ. دلته زه د خپل پروجیکټ دپاره نوم ټاکم، لوپ ډیمو زه ورته ټاکم، د زما سره په دې فولډر کې سیو کیږي. زما سلوشن نیم چې د هغه هم لوپ ډیمو ده. زما بیا هم ډاټ نیټ فریم ورک کوم ورژن چې د 4.2.2 ده، هغې څخه وروسته زه ورته یم چې کریټ. تر څو پورې چې ویژوال سټوډیو انوایرمنټ ته موږ داخلیږو دا یو څه وخت اخلي. دا ستاسو د کمپیوټر ریسورسز باندې ډیپینډ کوي چې ستاسو د کمپیوټر ریسورسز یعنی ریم، پروسیسر او هارډ ډیسک څومره قوي دي او څومره زر کار کوي. دوستانو دلته
ما هم تاسو په تیر ځل هم ویلي چې کله موږ خپل کوډ شروع کوو هغه د مین فنکشن څخه شروع کوو. دلته زه لومړی یو دوه ویریبل ډیکلیئر کوم. ستاسو باید په دې باندې پوه شئ چې زما د ویریبل نوم A ده، هغې ویلیو 0 ده. دلته زه دوهم ویریبل هم ډیکلیئر کوم او هم یې انیشیلایز کوم چې زما سره د دوهم ویریبل ویلیو چې ده یا قیمت چې کوم ده هغه 10 ده. دوستانو تاسو ګورئ چې زما ویریبل لپاره لومړی ډیټا ټایپ تعین کړ، هغې څخه وروسته نوم او د اساینمنټ اپریټر په مرسته هغې ته ما ویلیو پاس کړه. دوستانو زه اوس راځم هغه سینټیکس مطابق کار کوم چې زه لومړی وایل زه لیکم. وایل نه وروسته زه کنډیشن یعنې دلته زه ورته وایم تر هغې پورې چې A کوچنی وي له B څخه. صحیح ده، سمه ده. د زما دغه بریکټونو کې چې ده زه ورته وایم تر هغې پورې چې A کوچنی وي B څخه زما ته څه شی کا پرنټ کا ډاټ رایټ لاین پرنټ کا څه شی دا ځکه چې سټرینګ ده زه افغانستان ورته وایم چې ما ته یعنې افغانستان زنده باد. هغه ماته تکرار پرنټ کا تکراري ډول پرنټ کا تر کومه پورې تر هغې پورې چې A کوچنی وي له B څخه، یعنې دا به زما ته څو ځلې تکرار کړي 10 ځلې تکرار کړي. دوستانو کله چې دا تکرار که یو ځل یې ولیکله زه بیا ورته وایم چې انکریمنټ وکړه A چې ده هغې ویلیو پلس پلس کا. پلس پلس مطلب دغه ده کله چې د دې مطلب دغه ده چې دوستانو چې A جمع 1 یعنې A چې دلته لومړی ځل څه شي ده 0 ده. 0 سره چې یو دغه A قیمت 0 چې وي کله چې یو ورسره جمع شي نو یو به شي او یو به بیرته په دا A کې کیږدي، یعنې A قیمت به څه شي 1 شي. دا به زما ته یو ځل لومړی ځل خو په 0 کې پرنټ کړه. دلته بیا راشي ګوري چې یو A قیمت څومره ده یو ده، یو کوچنی ده له B څخه هو بیا به زما ته دغه پرنټ کړي. دلته چې راشي بیا به A چې ده A قیمت څومره ده 1 ده 1 به بیا ورسره جمع شي 2 به شي چې 2 لاړ شي دلته به وګوري چې آیا A قیمت چې ده 2 ده 2 له B قیمت یعنې 10 څخه کوچنی ده هو دا بیا پرنټ کړي. دا به همداسې تکراري ډول زما ته پرنټ کوي تر هغې پورې چې دغه کنډیشن چې ټرو وي. کله چې د کنډیشن فالس شي یعنې A کوچنی نه اوسیږي له B څخه نو بیا به دغه وایل هغه چې لوپ چې ده د هغې څخه راوځي، یعنې دغه بریکټونو څخه به زما کنټرول راوځي. دلته زه ورته وایم چې بیا ما ته په سکرین هم تر هغې پورې دا ښکاره کا پاتې کا تر څو پورې چې زما انټر نه وي پریس کړي. دوستانو زه ستاسو دغه کوډ چې دا اکزیکیوټ کوم رن کوم چې آیا زموږ هغه خپله نتیجه چې موږ یې غواړو هغه موږ ته راکوي که نه. انتظار باسو تر څو دغه کوډ چې دا اکزیکیوټ شي رن شي. دوستانو تاسو ولیدل چې زما ته یې هغه کوډ چې دا هغه جمله چې ده زما کوډ هغه 10 ځلې څه شي کړه پرنټ کړه، دلته ما ته په سکرین باندې ښکاره کړه. دوستانو بیا هم تکراروم چې دغه لومړی چې کله دلته راشي چې دا کنډیشن ګوري چې A قیمت دلته څه شي ده 0 ده، ولې چې موږ دلته ورته ویلي چې A قیمت ویلیو څومره ده 0 ده. A کوچنی ده له B څخه هو له 10 څخه کوچنی ده نو دغه به ما ته پرنټ کړي. سیدې چې کله یې پرنټ کړه بیا به راشي کنټرولر یا کمپایلر د A قیمت به A سره به یو جمع کړي چې 0 سره یو جمع شي هغه څو راځي یو راځي یو د A قیمت به دلته اوس یو شي. دلته به چې A قیمت یو کې A کنډیشن به بیا وګوري چې آیا یو کوچنی ده له 10 څخه هو کوچنی ده، دا به ما ته دوهم ځل بیا پرنټ کړي. بیا به دلته راشي د A سره به یو بل جمع کړي، یعنې دا ځل به یو چې تیر ځل د A قیمت یو دا ځل به 2 شي 2 به دلته وګوري چې 2 کوچنی ده له 10 څخه هو بیا اوس ما ته پرنټ کړي او بیا به دلته راشي د 2 سره به یو بل جمع کې 3 به شي 3 کوچنی ده له 10 څخه هو دریم ځل به هم تکرار کړي. دا به همداسې تکراریږي تر څو پورې چې د A